شپږم لامل: له چا نه د شکر هیله مه کوه. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. څوک چې د نیکي کار وکړي له بدلې څخه به یې بې برخې نسي. د خلکو او د الله تعالی ترمنځ نیکي له منځه نه ځي. الله تعالی خلک د خپل ذکر او عبادت لپاره پیدا کړي دي او رزق د دې لپاره ورکوي چې شکر پرې وباسي. خو بیا هم ډیر خلک د بل چا بندگی کوي او له الله تعالی پرته د بل چا شکر ادا کوي، ځکه په نفسونو د ناشکرۍ او انکار خوی غالب دی. نو که دا خلک ستا نیکي له یاده وباسي، احسان دې ایر کړي او نه یې یادوي، نو په دې مه خفه کېږه. دا خبره د خلکو په فطرت کې ده چې احسان هیروي، بلکې ډیر ځله داسې هم کیږي چې کله ماړه سي او له تا بې پروا سي، بیا له تا سره دښمني هم کوي. دا یوازې له همدې امله چې تا به ورسره نیکي کړې وي. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. د دوی دا ټوله غصه په دې خبره ده چې الله تعالی او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلې لورینې سره دوی شتمن کړي دي. د نړۍ تاریخ مطالعه کړه او د بصیرت په سترګو دې اوسنۍ نړۍ ته وګوره. ته به ووینې چې یو پلار به خپل زوی وپالي، ښه روزنه به یې وکړي، خواړه، جامه، زده کړه، دنده، ښځه، واده او د ژوند هر ضرورت به یې ورپوره کړي او دا هر څه به ورته په پوره ستونزو، ګاللو، شوګیرونو او مشکلاتو سره ترسره کړي. خو بیا به همدغه زوی د خپل پلار لپاره د داړونکي سپي په څیر وګرځي. سپک به یې بولي، تل به ورته له غوسې ډک وي، بې ادبي به یې کوي او پر دې سربیره ستونزې او کړاوونه به هم ورته پیدا کوي. یاد ساتئ، هغه څوک خو د بیخي نه ستومانه کیږي چې د نیکیو پاڼې یې د رزیلو خلکو په زړونو کې سوي وي او نیکي یې نه یادوي. دوی د خپل ځان لپاره هماغه ثواب پوره وګڼي چې د دې نیکۍ په بدل کې یې الله تعالی ژمنه کړي. بېشکه د الله تعالی د اجر خزانې ډکې دي او هغه مهربان ذات دی. یاد ساته چې د رزیلو خلکو ناوړه چلند او د هغوی په زړونو کې د نیکیو هېرېدل ستا لپاره د نیکیو د پرېښودلو لامل نسي. هر نیک عمل چې کوي د الله تعالی لپاره یې کوه او له چا نه یې د شکر هیله مه کوه. که داسې وکړې، بیا به د چا ناشکري ستا لپاره د درد خبره نه وي. د الله تعالی ستاینه کوه چې تا ته یې د نیکۍ توفیق درکړی. که څه هم څوک در سره ناوړه چلند کوي، ته له هغه نه غوره یې، ځکه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. بره لاس چې ورکړه کوي له لاندې لاس څخه چې سوال کوي غوره دی. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. خلکو ته ووایه چې زه تاسې ته د الله تعالی د رضا لپاره له خپلې شتمنۍ څخه خواړه درکوم، د دې په بدل کې له تاسې نه بدله او شکر نه غواړم. داسې ډیر خلک تیر سوي دي چې د اړتیا پر مهال خپل لاسونه الله تعالی ته پورته کړي دي، خو کله چې اړتیا پوره سي نو بیا یې حالت بل شان وي. الله تعالی یې حالت داسې څرګندوي، فرمایي مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. دوی د اړتیا له پوره کېدو وروسته داسې وي لکه له سره چې یې زه د هغو ستونزې د حل لپاره رابللی نه یم چې دی پرې اخته و. ته په دې مه غمجن کېږه چې یو کم عقل ته د ښو خبرو د لیکلو لپاره قلم ورکړي او هغه پرې ستا غندنه ولیکي، یا امسا د دې لپاره ورکړي چې د ستړیا پر مهال یې تکیه کړي خو هغه پرې په وهلو سره ستا سر زخمي کړي. د دې خلکو حال له رب العالمین سره په دغه ډول دی چې تاسې ته یې په خپل کلام قرآن کریم کې په ډاګه کړی. نو که زما او ستا په حق کې ترې کمی زیاتي وسي، ته مه خفه کېږه. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هغه څوک چې ما ورته د نښې ویشتلو روزنه ورکړه، کله چې یې مټ پښه پوخ سو نو زه یې وویستم.